ننګرهار کې د ماین له خطرونو څخه د خوندیتوب او بیارغونې پروژه پلي کیږي. د ننګرهار اقتصاد ریاست له لوري د ډانیډا ادارې په مالي ملاتړ او د ډي ار سي مؤسسې په تخنیکي همکارۍ پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې ته له ماینونو څخه د خوندیتوب او د سربندونو او ویالو جوړولو پروژه ور وپیژندل شوه. جلال آباد ښار کې مارکیټونو او هټیو کې وروستۍ اورلګېدنو په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی. د اورلګېدو لاملونه د هټیوالو بې احتیاطي، د اوروژنې لومړنۍ وسایلو نه درلودل او د برېښنایي سیسټم ګډوډي بلل کېږي. جلال آباد ښاروالۍ بیا وایي چې د ټولو مارکیټونو مالکینو ته یې خبرداری ورکړی چې د اوروژنې لومړني وسایل باید ولري. د پروان د امني قومندانۍ مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې په نشهیي توکو روږدي 3,500 تنه راټول او د درملنې په موخه په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز ته لیږدول شوي دي. د دغه ولایت د امني قومندانۍ له نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر حافظ احمد خالد راشد د باختر اژانس خبریال ته ویلي چې د چاریکارو له ښار څخه په نشهیي توکو روږدي 3,500 تنه راټول او د درملنې په خاطر د روږدو کسانو د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي. او د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم او مل پلاوي پکتیا ولایت ته رسمي سفر وکړ. په دغه سفر کې د پکتیا پوهنتون له مشرتابه پلاوي سره په کتنه کې د دیني جامعاتو او تخصصاتو لپاره د یو مناسب تدریسي ځای ټاکلو سربیره پر یو لړ نورو موضوعاتو خبرې اترې وشوې.